عیسی په دې خبرو چې پریسیانو دا خبره واورېدله چې هغه د یحیانم زیات مریدان جوړوي او بپتسمه ورکوي، خو په حقیقت کې عیسی پخپله نه بلکې مریدانو یې بپتسمه ورکوله. نو عیسی یهودیا پرېښودله او یو ځل بیا ګلیل ته لاړو، خو هغه ته د سامریا نه تېرېدل ضرور وو. نو هغه د سامریې سوخار نومې ښار ته راغلو، کم چې هغه پټي ته نږدې و چې یعقوب خپل زوی یوسف له ورکړی و. هلته کې د یعقوب کوی و او عیسی د خپل سفر نه ستړی شوی و. نو هغه کوی سره کېناسته. دا د غرمې وخت و. نو بیا یوه سامري ښځه اوبو وړلو له راغله او عیسی هغې ته وفرمایل چې ما له اوبه راکړه. د هغه مریدان د خوراک سامان اخیستو دپاره ښار ته تللي وو. سامري ښځې ورته وویل چې ته یو یهودي زما غوندې سامري ښځې نه د څښلو اوبه څنګه غواړې؟ هغې ځکه داسې وویل چې یهودیان د سامریانو سره څه نه شریکوي. عیسی هغې ته جواب ورکړ چې که چېرې تا ته د خدای پاک د نعمت پته وي او بله دا چې څوک چې ستا نه د څښلو اوبه غواړي دا څوک دی، نو تا به د هغه نه دا خواست کړی او هغه به تاله د ژوندونو به درکړی وي. ښځې هغه ته وویل چې سړیه تا سره خو بوکه هم نشته او دا کوی جوړ دی، نو ته به د کم ځای نه ماله د ژوندونو به راوړې؟ ولې ته زموږ د نیکه یعقوب نه لوی سړی یې چا چې موږ له دا کوی راکه او پخپله د زامنو او څاروو سره د دې نه اوبه وڅښلې. عیسی هغې ته وفرمایل هر څوک چې دا اوبه وڅښي هغه به بیا هم تږي کېږي، خو چې څوک هغه اوبه وڅښي چې زه ورکوم هغه به هیڅکله نه تږي کېږي. زه چې کومې اوبه ورکوم هغه به په هغې کې دننه لکه یوه چینه وګرځي چې همیشه به بهیږي او چې د تل ژوندون ورکوي. ښځې ورته وویل سړیه هغه اوبه ماله راکه، نو چې زه بیا کله هم تږې نه شم او چې بیا اوبو راویستلو له دلته نه راځم. عیسی ورته وفرمایل لاړه شه خپل خاوند راوبله او بیا راشه. هغې جواب ورکړ چې زما خاوند نشته. عیسی هغې ته وفرمایل ته دا رښتیا وی چې ستا خاوند نشته، خو حقیقت دا دی چې تا 5 مړونه کړي دي او اوس چې څوک تا سره دی ستا خاوند نه دی. تا چې څه وویل هغه رښتیا دي. ښځې هغه ته وویل مالکه ما ته ښکاري چې ته نبي یې. زموږ نیکونو په دې غره عبادت کولو، خو تاسو یهودیان وایئ چې په کوم ځای کې موږ ته د خدای پاک عبادت کول پکار دي هغه په یروشلم کې دی. عیسی هغې ته وفرمایل خورې باور وکړه چې یو وخت داسې را روان دی چې نه خو به تاسو د پلار عبادت په دې غر او نه په یروشلم کې وکئ. تاسو سامریان د هغه عبادت کوئ چې تاسو یې نه پیژنئ، خو موږ د هغه عبادت کوو چې موږ یې پیژنو، ځکه چې خلاصون د یهودیانو د خوا نه دی، خو وخت را روان دی بلکې اوس دی چې رښتینی عبادت کوونکي به پلار ته په روح او په رښتیا سره عبادت وکړي او پلار هم دغه شان عبادت کوونکي غواړي. خدای پاک روح دی او هر څوک چې د هغه عبادت کوي نو هغه د هم په روح او په رښتیا د هغه عبادت کوي. ښځې جواب ورکړ زه پوهېږم چې مسکړې شوی یعنی مسیح راتلونکی دی، هر کله چې هغه راشي نو هغه به موږ ته هر څه بیان کړي. عیسی ورته وفرمایل هغه زه یم، زه چې تا سره خبرې کوم